السلام علیکم دوستانو، نن به د افغانستان د اوبو تنظیم ملي ادارې مشر انجینر خان محمد تکل در وپیژنم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. انجینر خان محمد تکل د یار محمد زوی په 1465 هجري شمسي کال کې د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بګات په کلي کې زیږېدلی دی. تکل خپلې لومړنۍ زده کړې په خپل پلارني کلي کې ترسره کړې. بیا د عصري زده کړو په موخه د لښکرګاه په ذکور لیسه کې شامل سو. تکل په 1484 کال کې د یادې لیسې څخه فارغ سو. د کانکور له لارې د کندهار پوهنتون د سیول انجنیرۍ پوهنځي ته بریالی سو. ښاغلي تکل په 1490 کې د همدې پوهنځي څخه د لیسنس سند ترلاسه کړ. د څه مودې وروسته خان محمد تکل هلمند ته ولاړ او هلته یې د همدې ولایت پوهنتون کې رسما د استاد په توګه وټاکل سو. تکل په 1494 کې د ماسټرۍ لپاره هندوستان ته ولاړ. خپله ماسټرۍ د پال نوټ په برخه کې ترسره کړه. هېواد ته په راتګ سره خان محمد تکل د ولسمشر غني له لورې د اوبو تنظیم په برخه کې د مشاور په توګه وټاکل سو. له دې دندې وروسته ښاغلي تکل د ولسمشر غني له لورې د اوبو انرژي د وزارت سرپرست وزیر په توګه په دنده وګمارل سو. تکل د پښتو ژبې ترڅنګ په درې انګلیسي اردو ژبو هم خبرې کولی سي. د همدې دندې په جریان کې دا وزارت د ولسمشر غني له لورې په دوو ادارو وویشل سو. ښاغلي تکل د اوبو تنظیم ملي ادارې رئیس په توګه پاته سو. لا هم د همدې ادارې دنده پر مخ وړي. خان محمد تکل د ولسمشر غني د اوبو مهار کولو د پلان په عملي کولو کې رغنده رول لوبولی دی، نو ځکه د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی دی. دا و د انجینر خان محمد تکل په اړه باندې لنډ معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که د بل چا په اړه باندې معلومات غواړئ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.